السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترمینو، دغه میاشت د آخرت د فصل میاشت ده. که چا څخه تېره سوله نو خالي لاس ولاړی او که چا سرمایه ګزاري کې وکوله نو هغه ته به بیا په ورځ د قیامت ډېره غټه ګټه وکړي. یو دوه تاجران دوبۍ ته ولاړ سي، یوال د ډېره ښه سرمایه ګزاري وکړي چې بیا د ده لمسیان هغه پیسې نشي تمامولی. بل سړی ولاړ سي، خالي مصارف هم ځینې وسي، د هغې خوا تش لاس هم راسي، ګټه هم نه یې کړي، چای څښي هغه هم ځینې ولاړې سي. دغه میاشت دغه رنګه میاشت د بعضو خلکو دومره سرمایه کې برابره کړه چې قبر ته ورسي رأسم به جنت ته داخلیږي. بعضې خلک د دغې میاشت په وجه دومره د الله څخه لرې سول چې قبر ته ورسي رأسم به د دوزخ دروازې ورته راخلاصېږي. نو په دا میاشت کې خیراتونه و زکاتونه ورکړي. لکه انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله چې ای صدقة افضل، کم صدقه، کم خیرات، کم زکات افضل دي په کم وخت کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي صدقة فی رمضان، د رمضان په میاشت کې زکات او خیرات ورکول، ښه کول د بل مؤمن سره ده ډېر ثواب لري. نو د رمضان په میاشت کې چې خیرات وکړي دومره ثواب لري لکه په بله میاشت کې چې زکات وباسي. زکات ایستل فرض دي، که څوک زکات نه باسي د هغه دپاره جهنم کفایت کوي، دغه دپاره د دوزخ لړمان کفایت کوي، دغه دپاره د دوزخ ماران کفایت کوي. نه دي باسي، هېڅوک دې زکات نه باسي. پر مخ د مځکې چې کم شتمن خلک دي یوه روپۍ دې هم نه باسي. الله خپل مخلوق دی ساتي. والله که ستاسو په وجه فقرا مړه سي تاسو به مړه کېږئ. ځکه یو روایت کې راځي رسول الله صلی وایي که سرمایه‌داران نه وای فقرا په هلاک سوي وای، که فقرا نه وای سرمایه‌داران به هلاک سوي وای. سرمایه‌داران خو نو فقرا او مسکینانو ته زکات ورکړي هغه د لوږې راوګرځېږي. د فقیرانو بیا دعا ده. نو محترمینو، دغه د رحمت په میاشت کې رحم وکړي د الله پر مخلوق باندې. دا بعضې خلک چې د روژې میاشت راسي له سپیتانې څخه عمرې ته ولاړ سي، چې یو مدرسې والا او یو چاندې والا یې دروازې ته ودرېږي، وایي ولا حاجي صاحب خو تللی دي عمرې ته تللی دي، مخ یې په تور په دې عمره، خو له زکاته یې ځان پټ کړی دی بې غیرته. د خدای په لحاظ باندې د قومیت پر ځای د نامه پر ځای باندې خو یې داسې شنئ چې د پیسو د غولو ورکه فرق در باندې وي. خو د الله د رضا دپاره بیا یوه روپۍ چې درڅه کاږ څوک درڅه بېلوي درڅه جلا کوي مرئ ورسره مرئ. دغه دنیا که نجات پیدا کولی انسان ته نو فرعون به بیا تر تاسو له مخه جنت ته ځي. دې دنیا که نجات انسان ته ورکولی شداد و قارون به بیا تر تاسو له مخه جنت ته ځي. ځکه هغه ډېر غټ سرمایه‌داره شتمن خلک وه. دنیا الله جل جلاله د ابتلاء او د امتحان دپاره پیدا کړی ده. هغه څوک چې فقرا دي هم الله یې په امتحان باندې ازمېجته ودرېږي. د یو چا دروازه ورټکوي او که صبر کوي هرته، او هغه چا ته چې دنیا ورکړې ده هغه هم ازمېجته ودرېږي. ته کومه دنده کې کوې؟ نو محترمینو، دغه دنیا باندې ځان د الله سما لرې کوئ. د دې دنیا په خاطر دوزخ ځان ته مه پیدا کوئ، د دنیا په خاطر د جنت څخه مه لرې کېږئ. نو دغه د رحمت په میاشت کې زکاتونه وباسئ، خیراتونه ورکړئ، مه پټېږئ له چندګرو څخه. چندوالا چې کورو ته درسي خو هغه بې د مدرسې دپاره درسه وړي. دا زموږ بې غیرتیا ده چې مدرسو والا زموږ پر کورو ګرځي چنده غواړي. دا زموږ بې غیرتیا ده. که موږ نه وای بې غیرته بیا به مدرسې والا زموږ کور ته نه درېدلی، موږ به خپله پیسې ور وړلی. تاسو خو ورسئ د کراچي و د لاهور مدرسې وګورئ. متممان
د خلکو پیسې نه کوي وایي ستا پیسې ما ته نه دي رامعلومې ګوره حلالې که مردارې خو زموږ د پښتنو مدرسې ته د خنزیر د کاروبار پیسې واروړه دا ما زه د خنزیر کاروبار کوم خو دغه پیسې څه تا ته در کوم کوې که نه کوې دا یو خو نفس مو ورته وختی رایه وړه ولې دی کوي محترمینو چې د الله څخه وبېرېږي کاشکې دا ژوند دغه ژوند وای بل ژوند نه وای بیا موږ نه درته غږېدو چې تاسو داسې وکړئ و چې بل ژوند ستا مسؤول یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ګداله باندې ناست یو مسؤول یو درته غږېږو که بد یې در باندې لګېږي که ښې در باندې لګېږي په مخه مو شه نه مو هیله کوو په ورځ د قیامت به وایي د عوام د الله حضور ته راسي چې یا ربه موږ ته خو علماو دا خبرې نه دي کړې علماو نه یې خبر کړي الله جل جلاله به علما راوغواړي کوم عالم چې هغه قوم و امت ته دین نه ورسولی هغه به دوزخ ته شوه کې هغه عوام به خلاص شي نو که په چین کې یاست که په امریکا کې یاست لارې مو در باندې بندې کې اواز مو در ورسېدی په ورځ د قیامت به بیا موږ تر ګریوان نه نسي په ورځ د قیامت به د الله په حضور کې داسې ووایو چې یا ربه دې خلکو ته مو ورسول د روژې په میاشت د میاشتې په سارو په منځو په پای په ټولو کې بس دغه بیان و چې زکاتونه وباسئ خیراتونه ورکړي بل ته رجماتونه ورکړي نو چې نیکه ولا هغه دوزخ دی هغه دی دی هغه ته دي چې هر څه په کوې بخښې په دوزخ یې چې څنګه دې خوښ یې هغه ډول ورسره وکړي زموږ په کالو فایده نه کول د دنیا زامنو په دنیا پسې لیوني و چې څنګه یې لاسته راوړي نو په دغه میاشت کې زکاتونه او خیراتونه وباسي صحیح طریقه باندې وباسي د زکات ما باسي دلته پرون یو خور زنګ راته وویلی وایي یو خاله مې ده که مامې ده که څه بلا ده زوی ته موږو راودي نو چې زه اوس مخپېټک رانیسم مخپېټک ما تر اوسه نه دي اورېدلی چې دا مخپېټک کې چیشتې خو ساده ژوند مو راتېر کړې که خدای وبخښلو خو ښه ده وایي دا د سرو زرو یو شی ورکوي دا ناوې ته نو چې زه اوس د دغه ناوې خواښې ته دا مخپېټک ور واستومه نیت د زکات کې وکړمه دا نه کړم په خبر نو دا څنګه دی های مال بدبختو یو ټک دوه نښانه های بدبختو های بدبخته قومه بجلیګر هم لاړئ کاشکې یو 100 کاله عمر یې لا هم وایي او هغه ژبه یې وایي او بجلیګر مولانا ته دغه ډول سړي قدرت هم ورکړی وای اوس هم حکمرانان هم چغالان سول هم د غرب زامن سول کاشکې حکمرانان سم وای خو داسې بیا هر تاجر ته پرچې ایښو چې دونه زکات ته بیت المال ته تاویل کړه لکه د عربو ده که نه تاویلی ستا پلار بې تاویلی کاروبار دی در بندوم د سعودي کې دا ترتیب دی د خلکو څخه زکاتونه او عشرونه اخلي حکومت یې جمع کوي بیا مسکینانو ته هم ورکوي د خپل ملک هم ورکوي یا د خپل ملک یو خو ماته به دا واټساپ کې زنګونه ما وایي کور مو خراب شي خو لاس واره مو درته ولیدي دونه خره ته وغږېږم ولا بلا خو به یو څه په وسي یو څه خو به عبرت واخلي دوه کاله په ګروپ کې را سره وسوله دوی د ظالم زامنو لا دا په دا نه وپوهېدل چې دیوبندي ته پر واټساپ زنګ مه وایي هغه اصلي رسکانټې په بیان اخته وي او کور مو خراب سه په زامنو باندې یا څه بلا وي اتحاف اهل الاسلام بخصوصیات الصيام صفحه 50. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.